اتحانوم نړۍ له افغانستان سره مرستو کې توپیري چلند کوي. دا چې څنګه ولې پوره جزئیات ویډیو کې راسره وګورئ. د روغتیا نړیواله اداره وایي نړیوال له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره په مرستو کې توپیري چلند کوي. د روغتیا نړیواله ادارې مشر تدروس ادحانوم وایي نړۍ ټوله پاملرنه اوکراین ته کړې ده او په خبره یې په دې موده کې چې څومره مرسته له دغه هیواد سره کیږي یو حصه هم له افغانستان او نورو اړمنو هیوادونو سره نه ده شوې. د اتحانوم په وینا نړیوال مرستندوی بنسټونه او د نړۍ شتمن هیوادونه په خپلو مرستو توپیري چلند کوي چې دا چاره خواشینونکې ده. هغه زیاتوي چې د دې خبره منل سخت دي خو دا واقعیت دی چې نړیواله ټولنه په خپلو مرستو کې توپیري چلند کوي. اتحانوم ویلي افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې هم بشري ناورین روان دی نو نړیوالو ته پکار ده چې له تبعیضه لاس واخلي او له ټولو اړمنو سره یو ډول مرسته وکړي.